Welcome to lesson number 3 دوستانو زموږ دریم درس دی د ډیوایډ فارمولې څخه یعنی په تیر درس کې موږ د ضرب فارمولې باندې نور خپل درس بس کی نو نن د ډیوایډ فارمولې څخه موږ شروع کوو ډیوایډ فارمولا د تقسیم څخه بس کی یعنی کله چې نن موږ ډیوایډ فارمولا هم وایو نو د څلورګونې عملیه به خلاص شي راځو دوستانو ډیوایډ فارمولا درته اپلای کوم ډیوایډ فارمولا څنګه کار کوي مثلا دلته ما ځینې عادتونه لیکلي دي غواړم چې دا تاسو ته د فارمولې له لارې اپلای کوم یا د فارمولې له لارې تاسو ته وښیم چې ضرب تقسیم عملیه موږ په اکسل کې څنګه اپلای کوو نو ایکوال ورته وایم دوستانو 200 ماته تقسیم کړه پر چا باندې پر کومې خانې باندې پر څلور باندې نو د تقسیم علامه ما تاسو ته ویلي وه چې د شفټ سن ته دغه علامه ده تقسیم کړه راته پر څلور باندې انټر وایم دوستان 200 چې پر څلور باندې تقسیم کړئ نو 50 جواب دی بل ورته وایم چې ایکوال ماته 90 تقسیم کړه پر 100 باندې پر 3 باندې انټر جې شي جواب راکړي او بالاخره ایکوال زر ماته تقسیم کړه پر 100 باندې پر 2 باندې نو انټر 1500 جواب نو دوستانو دا د ډیوایډ فارمولا و چې د تقسیم فارمولا و چې موږ غوښتل چې یو عدد پر یو عدد باندې تقسیم کو د دغه لارې څخه موږ کولای شو چې په لاس راوړو خپل هدف بل لازم دوستانو افر فارمولا چې موږ ورته وایو افر فارمولا څنګه کار کوي دوستانو افر خپل لوی ته وایي نو دلته ما یو نوم او یو جمله لیکلې ده مثلا په اکسل کې موږ غواړو چې یو نوم یا یو جمله مو لیکلې ده نو غواړو چې هغه په غټ عدد واړو دلته احمد ما لیکلی دی چې د سر لومړی توري یا د سر لومړی حروف یې کوچنی دی ا او دلته he is a student دی یو شاګرد دی دلته هم h کوچنی دی نو زه غواړم چې دغه د سر حروف یې ماته په غټ واوړي یا مثلا موږ په یو شرکت یا په یو ځای کار کوو نو موږ دا رقم لیکلی موږ ته ویل کېږي چې مثلا ته د احمد غلط لیکلی دی د احمد په غټ احمد یا په غټ عدد ولیکه نو بیا موږ څنګه کولی شو چې د فارمولې له لارې دغه احمد واړو په غټ حروف باندې نو فارمولا د اپر فارمولې په نامه سره یادېږي شي او زه غواړم چې تاسو ته اوس اپلای کړم نو ایکوال دوستانو هر فارمولا چې د هر شي په نامه سره ځینې فارمولې دي چې هغه اکسل یا اکسل پروګرام په خپل ډاټابیس کې لري یعنی که زه چیرې اوس دلته دا غواړم چې دا فارمولا اپلای کړم نو د دې فارمولې نوم خپل اپر فارمولا ده نو اپر به ورته لیکم او تاسو به اوس وګورئ چې زه کله یو وایم د یو په نامه سره چې کومې فارمولې د اکسل په خپل ځان کې لري هغه ماته ټولې راولي نو موږ فقط یو او اپر دی خپل ورسره راولي یو ډبل پی ای آر دوستان تاسو وګورئ لاندې اپر ورته نوشته دی یعنی دا فارمولا د خپل په ډاټابیس کې لري یا خپل په زیرمرتون کې لري نو موږ غواړو چې دغه فارمولې په واسطه کوچنی حروف په غټ حروف تبدیل کو قوس خلاصو شیفټ قوس خلاص مې کوي احمد مې ورته انتخاب کوي قوس بندوم شیفټ صفر سویچ ما درته ویلي وه انټر وم دوستان تاسو وګورئ دا احمد په دا شکل راته واړوئ یعنی دلته AHMAD ګرده کوچني حروف لیکل شوي دي اما دلته احمد په ټوله غټ حروف راته ولیکل شو ځکه چې د افر فارمولې کار هم دغه دی اپر خپله لوی ته ویل کېږي نو موږ دغه کوچني حروف په غټ حروف واړول اوس غواړم چې دغه جمله واړوم چې he is a student دغه واړوم و لوی حروف ته نو دلته به اپلای کوم مثلا ایکوال یو ډبل پی ای آر قوس خلاص هر شی چې دوستانو موږ غواړو په فارموله کې په اکسل کې واړو هغه رینج یا هغه ساحه به ورته انتخابو مثلا زه ورته وایم چې دغه ساحه ماته زه غواړم چې دغه انتخاب کړم نو شیفټ قوس بند غلط جواب راکړي غلط جواب دوستانو ولې راکړي ځکه چې موږ دا خانه هم ورسره انتخاب کړل نو موږ باید لومړۍ خانه یوازې هغه اوله خانه انتخاب کړو نور هغه خواته چې هر څومره جمله یې دی خپله اتومات اړوي اوس به وګورو دوستانو equal upper قوس خلاص فقط دغه اوله خانه یې ورسره انتخاب کړو قوس بند انټر دوستان دا دی he is a student تاسو وګورئ he is a student او دلته هم he is a student دا کوچنی حروف یا کوچنی ای بي سي ده او دا غټ حروف چې ټوله یې موږ ته په څه شي واړوله په غټ ای بي سي واړوله بل راځم دوستانو لوور خپله کوچني ته وایي یعنی چې ته وایي کوچني ته وایي د اپر معکوس یا برعکس کار کوي
هغه کوچني عدد په غټ حروف اړول، دا بیا غټ حروف په کوچني عدد اړوي. دلته مې یو جمله لیکلې ده، مثلا he is going to کندهار، دی به کندهار ته ولاړ سي. خو زموږ اصلا دلته دوستانو د جملو یا د نامه څخه هدف نه دی، فقط موږ فارموله غواړو چې زده کړو، چې فارموله موږ په اکسل کې څنګه غواړو چې اپلای کړو. نو دلته مثلا موږ یو فارموله یو نوم لیکلی دی یا یو جمله مو لیکلې ده، غواړو چې دغه جمله موږ په کوچنۍ بي سي واړوو. نو زه راځم دلته ورته وایم چې equal lower قوس کلاس، دا خانه ورته انتخابوم، قوس بند انټر. دا د دوستان تاسو وګورئ he is going to کندهار. دلته he چې دی دغه h حروف یا h توري چې دی دا غټ دي، اما دلته موږ ته په کوچني واړوي. که زه اوس وغواړم چې دغه احمد بیرته چې ما په اپر فارموله کې اپلای کړی دی دا واړوم بیرته کوچني ته، نو فارموله به څه رقم وي؟ فارموله یې دا رقم ده چې equal lower قوس کلاس. مثلا دغه احمد چې په غټ حروف دی ما ته یې واړوه په کوچني حروف، قوس بند انټر. دا دی دوستانو دلته ټول حروف یې غټ چې دی بي سي AHMAD، اما دلته ټول حروف یې موږ ته چې شي کړله کوچني راوستله. نو موږ نن هم درې فارمولې وویلې چې ډیوایډ فارموله د تقسیم فارموله وه او اپر فارموله لوی فارموله وه چې کوچني حروف یې په لوی حروف اړول او لوور خپله د اپر برعکس کار کوي. نو دوستانو د نن لپاره همدومره بس.